ماشوم زاده علم پوهې دا کاروان ماشوم یم د پرمختګ خواته روان ماشوم. ګرانو ماشومانو، که غواړئ چې د قرآن کریم پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو او اسلامي اخلاقو په اړه معلومات زده کړئ، نو مسلمان ماشوم خپرونه واورئ. چې تر هر څه ارزښتمنه ده دا موضوع د لوی رب پېژندنه ده. مسلمان ماشوم خپرونه هر چهارشنبه مازدیګر 5 بجې 45 دقیقې او تکرار یې هر پنجشنبه پر همدې وخت له حریت راډیو څخه واورئ. ځان کې پیدا کړم وی چې مسلمان ماشوم یم د پرمختګ خواته روان ماشوم. غواړم هغه ځان کې پیدا کړم وی چې پرې ښایسته یو مسلمان ماشوم. ژوند له قرآن سره یم د پرمختګ خواته روان ماشوم. غواړم هغه ځان. تیر اونۍ مو په مسلمان ماشوم خپرونه کې د قرآن او د خوږ پیغمبر کیسې واورېدلې. هو وصف وروره، موږ او تاسو به ساعت هم تیرو، لږ لږ شوخي به هم کوو، خو د مشرانو لار به هم څارو. بالکل ټولې خواوې به څارو. زما سره یو پوښتنه ده. پوښتنه مو څه ده؟ یاسر وروره، مقصد ستا پوښتنې تل عجیب او غریب وي، بیا دې په سر کې څه ګرځي؟ زما پوښتنه دا ده چې څنګه کېدای شي یو څوک ووایي وشه او هغه دې وشي؟ زه خو داسې فکر کوم چې دا کار د انسان له وسه پورته خبره ده. هو یوازې د ټولو کائناتو خالق دا ځواک لري. ستا خبره سمه ده. هغه بله ورځ د جمعې په لمانځه کې مولوي صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړه. ښه نو نور یې څه وویل؟ دا یې هم ویل چې الله تعالی لمر، سپوږمۍ، څاروي او ټول موجودات د انسان د هوساینې لپاره پیدا کړي دي. وصف ورور به له قرآن کریم څخه ټوله کیسه وکړي، خو مخکې له هغه د قرآن کریم څو مبارک آیاتونه د یاسر په ښکلي غږ کې اورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. مننه یاسر وروره، زما خوږو ملګرو، اوس به د ژوند له قرآن سره په برخه کې له وصف ورور څخه د الله تعالی د قدرت په اړه ځانونه پوه کړو. غواړم وزاري د عرفان ماشوم. غواړم هغه ځان کې پیدا کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. وویل وشه او خلقت پیل شو. زرګونه کاله مخکې موږ هیڅ یو نه وو، نه غږ وو، نه انرژي او نه هوا. لنډه دا چې ژوند شتون نه درلود. په هغه وخت کې یوازې الله تعالی و، د ټولو نیکو صفتونو څښتن. د دې بشپړې سیارې په پیدا کولو سره چې موږ پکې ژوند کوو، خپل بې پایانه قدرت، رحمت او هنر یې وښود. د پوهه او شعور لرونکو مخلوقاتو لکه ملائکو، پیریانو او انسان په پیدا کولو سره یې وغوښتل چې هغوی هم د دې هنر نندارې شهیدان وي. د الله تعالی لومړنی امر مخلوقاتو ته دا و وشه او په هوښیار ډول هستي را پیدا شوه. هر څه د هغه د امر تابع وو او د یوې کلمې په ویلو سره هر څه پیدا شول. تیاره پای ته ورسېده، رڼا د هغه په امر وځلېده، نشتوالی د هغه په امر په شتون واوښت. الله تعالی په خپل بې پایانه قدرت سره منظومې سیارې او ټوله هستي پیدا کړه. ځمکه یې داسې پیدا کړه چې د لمر پر شاوخوا وګرځي او د ژوند لپاره ځای شي. پر هغې ټینګ غرونه او بوټي کېښودل. سمندرونه یې له کبانو او مرجانو سره ښکلي کړل. بې شمېره ژوي یې پیدا کړل. نړۍ د سپوږمۍ او لمر یې د نړۍ خدمتګاران وګرځول. لمر یو روښانه مشعل شو چې رڼا یې ورکوله. نړۍ یې روښانه کړه، پخوونکی شو، میوې یې پخې کړې، ګرموونکی شو، ژوي یې تاوده وساتل. سپوږمۍ یې کلیزه شوه، وخت یې را پیدا کړ، د شپې لپاره څراغ شوه. بارانونو زرګونه ټنه اوبه له ځان سره راوړلې. نړۍ ته یې څاڅکي څاڅکي اوبه ورکړې. د ځمکې په طبقو کې تیل،
سکاره، سره زر او ډیر نور ارزښتناک کانونه یې کېښودل. الله تعالی چې ډیر ځواکمن دی ویې فرمایل وشه، او په هماغه امر سره د اسمان 7 طبقې پیدا شوې. بیا یې اسمان د ستورو په ښکلا پوښ کړ، سپوږمۍ د نړۍ سترګه او څراغ شوه، لمر په ځلېدونکې مسکا وځلېد، ټولو د هغه امر واورېد، ویې ویل وشه، او هر څه پیدا شول. هغه څه چې نننی علم یې بیګ بنګ بولي، قرآن کریم موږ ته سلګونه کاله تر هغه وړاندې خبر راکړی دی. هر کله چې هغه د کوم شي اراده وکړي هماغه ته وایي وشه، نو هماغسې کېږي. کله چې هغه د یو شي اراده وکړي د هغه کار یوازې دا وي چې ورته وایي وشه، نو هغه سمدستي پیدا کېږي. یملا وسوسونه په امن ماشوم غواړم هغه سزان کې پیدا کړم وی چې پرې ښایسته یو مسلمان ماشوم زده علم پوهېده. وروره د قرآن کریم له دې روایت څخه څه زده کولی شو؟ زه به یې په 2 ټکو کې یاد کړم. الله تعالی چې امر وکړي وشه هماغه ترسره کېږي. هر څه د الله تعالی د قدرت او ارادې نښه ده او انسان باید پرې ایمان ولري. ماشاءالله درس ډېر ښه خلاصه شو. له تاسو دواړو مننه کوم. د خوږ پیغمبر سره برخه به واورو. مخکې مې منصور ورور ولیدل چې دا کیسه یې لوستله. منصوره مهرباني وکړه. مننه وصیفه وروره. بسم الله الرحمن الرحیم. نن مو د حوصلې، توکل او د شخړو پر وخت د سم چلن په اړه کیسه درته چمتو کړې ده. ابابیل. ابرهه چې د کعبې د ورانولو په وړاندې هیڅ خنډ نه لیدل، وخت یې له لاسه ورنه کړ او خپلو سرتیرو ته یې د حرکت امر وکړ. خو په همدې شیبه کې محمود سرلاری فیل چې ابرهه په هغه باندې ډېر غره و په ځمکه راپرېوت. سرتیرو د محمود د پاسولو لپاره زیاته هڅه وکړه خو پایله یې ورنه کړه. کله به یې چې د یمن لور ته مخه کړه محمود به راپاڅېد او په لاره به روان شو، خو کله به یې چې مخ د مکې په لور راوګرځول په ځمکه به راپرېوت. داسې ښکارېده چې لوی فیل هم غوښتل چې ابرهه او د هغه سرتیري په مکه باندې له برید څخه منع کوي. په داسې حال کې چې ابرهه او د هغه سرتیرو د مکې په لور د محمود د ورانولو هڅې کولې، د تمې خلاف پیښه رامنځته شوه. ناڅاپه هغه مرغان چې ابابیل یې بلل د لښکر د پاسه را پیدا شول. په حیرانوونکې توګه د دې مرغانو په منګلو او خولو کې کوچنۍ ډبرې وې، لکه ټولو چې له کومه ځایه فرمان ترلاسه کړی وي. وروسته ټولو یو ځای د ابرهه د سرتیرو په سرونو باندې د ډبرو باران وکړ. ابرهه چې ډېر وېرېدلی و له څو تنو سرتیرو سره یې د تیښتې هڅه وکړه، خو د تیښتې پر مهال یې څو کوچنۍ ډبرې پر سر راپرېوتې او په ځمکه راولوېد. کوچنیو الوتونکو په ډېر لږ وخت کې د ابرهه لوی لښکر له خاورو سره خاورې کړ. هو الله جل جلاله د ځمکې پر مخ د لومړۍ ملغلرې یعنی کعبې شریفې ساتنه په دې ډول وکړه. ارزښتمنه ده دا موضوع د لوی رب پېژندنه ده، هره ورځ سهار تر ماخوستنه ده وړاندې ترې غېږې. فکر کوئ چې له دې درسه څه زده کولی شو؟ الله جل جلاله د خپلو خاصو حکمتونو سره د خپلو بندګانو ساتنه کوي، او کله چې خلک د حق په وړاندې خنډونه جوړوي هغه د حیرانونکو لارو سره خپلې موخې ترلاسه کوي. تر ټولو مهمه دا چې د باطل قوتونه عاجزېږي او الله د خپلو مقدساتو ساتنه کوي. ماشاءالله رښتیا هم چې موږ په شخړو کې د یو بل سپکاوی ونه کړو. بالکل یاسر وروره، د اخلاقو په درس کې څه لرو له تا به یې واورو. هر فرمان باندې زړه مې منور دی په ایمان باندې یملا وسوسونه په امان. زموږ اخلاق د حیا ښکلا. خپله حیا هغه خوی ته ویل کېږي چې انسان ښو کارونو ته هڅوي او له بدو چارو یې ساتي. حیا نیک او ښایسته خوی دی. انسانانو کې چې چاته د الله جل جلاله خوښه شي پرې مزینې کړي. چاته فطري او طبیعي دا خوی ورکړل شوی وي او څوک بیا خپلې هڅې ته دوام ورکوي تر څو دې ښکلي خوی ته ورسیږي. د دې خوی ښه والی او ښکلا په دې کې ده چې د یاد خوی په څښتن کې نیک اخلاق پیدا کیږي او له بدو کړنو به پرهیز کوي. ځکه یاد کس په دې ډېر شرمېږي چې نور خلک یې د ناوړه کړنو د ترسره کولو
او یا د نیکو کارونو پرېښودلو په حالات کې وویني. له عمران بن حسین رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حیا او شرم تل د خیر په چارو کې راځي. د دې حدیث شریف څخه دا زده کوو چې انسان باید با حیا وي او په ټولو حالاتو کې دا نیک او غوره عمل بلل کیږي. هیلهمند یم ټول حیا ته پوره پاملرنه وکړو. مننه وروره. په حیا هر څوک ښه ښکاري. زه سپارښتنو ته ډېر پام کوم، ډېر د والدینو احترام کوم. زه هم محمود هغوی ته ګران ماشوم. ښه نو د ټولې خپرونې خلاصه دا ده چې په دې باید باور ولرو چې الله تعالی په هر څه قادر دی. باید باور ولرو چې الله تعالی خپل بنده یوازې نه پرېږدي او حیا د ژوند یوه برخه وګرځوي. له ټولو ملګرو به مننه وکړو چې له موږ سره یې دا خپرونه وڅارله. پر لوی الله مو سپارو. د خدای په امان. یو مسلمان ماشوم د علم پوهې دا کاروان ماشوم یم د پرمختګ خواته روان ماشوم غواړم هغه څه ځان کې پیدا کړمه وي چې پرې ښایسته یو مسلمان ماشوم. زه د علم پوهې دا کاروان ماشوم یم د پرمختګ خواته روان ماشوم مسلمان ماشوم. زه د علم پوهې دا کاروان ماشوم یم د پرمختګ خواته روان ماشوم. ګرانو ماشومانو، که غواړئ چې د قرآن کریم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم، صحابه کرامو او اسلامي اخلاقو په اړه معلومات زده کړئ، نو مسلمان ماشوم خپرونه وه ډېره چې تر هر څه ارزښتمنه ده. دا موضوع د لوی رب پېژندنه ده. مسلمان ماشوم خپرونه هر چهارشنبه مازدیګر 5 بجې 45 دقیقې او تکرار یې هر پنجشنبه پر همدې وخت له حریت راډیو څخه واورئ. ځان کې پیدا کړمه وي چې مسلمان ماشوم ژوند د پرمختګ خواته روان ماشوم